یو چل خبره ده د جوجوتسو په نوم یو کلی کشه دوستان اوسېدل. د دوی نمونه سکونه او ضرر وو. د دواړه یو د بل ډیر پخې ملګري وو او د دوی دوستی ډیره مشهوره وه. خلکو به د دوی د دوستی مثالونه ورکول. د دواړه ښکار ته ډیر شوقین وو او هر ورځ به د ښکار لپاره ځنګل ته تلل او چې کوم ښکار به یې کولو هغه به یې په یو ځای پخولو او خوړلو. له دې نه به هغوی ښه سکون ترلاسه کولو. خو حقیقت دا نه و. د دواړه جادوګر وو خو ضرر د سکونه پر ضد په زړه کښې ډیره کینه ساتله. دا کینه بل هیچا ته پته نه وه بې له جلاد نه. جلاد یو وخت د یو ظالم باچا وزیر وو او ډیر بېګناه انسانان یې وژلي وو. د زرګونو خلکو له وژلو وروسته هغه د دې دنیا خطرناک جادو ترلاسه کړی وو. خو سکونه به جلاد ته د خلکو په ظلم اجازه نه ورکوله. نو جلاد د سکونه پر ضد ضرر خپل ملګری کړ. یه ورځ سکونه ته ضرر وویل، راځه سکونه، نن ځنګل ته لاړ شو. کیدای سي لږ ښکار پیدا کړو. ډېرې ورځې شوې چې موږ هېڅ ښکار نه دی کړی. بیا سکونه وویل، سمه ده، زه هم له څو ورځو راهیسې همدا سوچ کوم. نن به حتما یو لوی ښکار ونیسو. ضرر خپله بندوق واخیسته خو د بهانې په توګه جلاد ته لاړ. هلکه راته ښکاري چې نن یو ښه خبر راوړې. او مشر صاحب، سړی مې نن جال ته روان کړی دي او ماته هم لږ جادو راکړه چې زه پرېږده هغه مقابله وکړم. بیا جلاد زره ته جادو ورکړ او زره واپس راغی. سکونه هم خپله بایک راوسته او دواړه د ځنګل په لور روان شول. هغوی ډیر لرې لاړل خو له هغې نه وړاندې یو ډیر ګډه ځنګل و چې هلته بایک نور نشوه تللی. نو زره سکونه ته وویل، سکونه، دا بایک دلته ودراو او موږ مخکې د ښکار لپاره ځو. سمه ده، نو بایک هم دلته پرېږدو. بیا دواړه ډیر مخکې لاړل او کله چې ستري شول د یوې ونې لاندې کښېناستل. بیا زره وویل، نن خو هېڅ ښکار پیدا نه شو، لکه چې تش لاس به بیرته ولاړ شو. همدا وخت ناڅاپه زره هوا ته پورته شو او جلاد هم د تورې لوخړې سره راښکاره شو. دواړو بې له سوال جواب نه پر سکونه حمله وکړه. هلکه دا خو ډیر ژر ختم شو. او کنه دا خو ډیر ژر ختم شو. خو هماغه شیبه سکونه راښکاره شو او ویل، تاسو ما په 100 کاله کې هم نشئ ختملی. د دې خبرو سره سکونه په زره یو سخت وار وکړ او زره هماغلته مړ شو. بیا د سکونه او جلاد ترمنځ سخته جګړه وشوه. جلاد پر سکونه ګولې وچلولې خو سکونه هره ګولې د اوبو له ګولو سره بوجوله. جلاد په توره حمله وکړه خو سکونه هر وار بلاک کړ او جلاد یې پر ځمکه وغورځوه. کله چې سکونه جلاد د ختمولو نیت وکړ، جلاد په وروستۍ شیبه کښې جادو وکړ او د هماغه ځای نه وتښتېد. او همدلته دغه بې وفا دوست ته خپله سزا ورسېده. بس دوستانو، دا کیسه تر همدومره وه. که تاسو د جلاد بل پارت پکار وي نو سبسکرایب وکړئ چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت درسي.